قربانی څه شی دی زمارو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تپوسو ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، دا اللہ رسولہ دا قربانے سے شیر نو رسول اللہ مبارک او فرمائل سنت ابیکم ابراہیم دا ستاسو دا نکد پلار دا ابراہیم علیہ السلام طریقہ دا. نو بیا صحابہ تپوس کئی کہ دا منگ پاکی سدی مال نافی منگ پاکی کہ قربانیو کو داغت طریقہ خوشتا و منگ لپاکی سے ثواب کیگی کہ نکیگی. ٹھیک تا دا ابراہیم علیہ السلام طریقہ چی منگ جم دے کو یو خبر دا وہ ثواب زمون پاکی سم رکھیگی آغا مقدار راتا و خواہن. نو رسول اللہ مبارک و فرمائل ویچے کم ساروے لالے داغی پشا چی سم روی اختری داغی برابر نیکی در تملاوی او که گرد دیلال کو چیلے داغی پشا چی سم روڑے دا دا چیلی پشا سم روی اختری داغی برابر ثواب در تملاوی. گونا دمر پاکی اجر دے او دمر پاکی ثواب دے. او بیا رسول اللہ مبارک فرمائی من وجد ساعتا من المال اسوک مالداری او فلم یزحید قربانی و نکللا نو فلا یقربن مسلانا دیری زمون جمعت تا نرد عیدگاہ تا چی بلکل رانشی دی زمون عبادت خانے تا بلکل رانشی وردا سخت وعید و تا زمون تعلیماوی زورنا و تا منتاسوائیو دا دمر سخت زورنا چی رازی معلومی گی دا چی دا قربانی مضبوط شیر دا واجب دا خام خاو کے. او پیغمبر مبارک پدے کے لس کالا حضور پاک چی مدینی تتلی مدینی منوری تا یو کال رسول اللہ مبارک قربانی ندا پریخ پدے لسو کالو کی یو کال ندا پریخ. او کلے دو گڑانا ملال کردی دی نبی علیہ السلام یو ذلی دو گڑانا لال کل برگ گڑانا لماور او چے کلے علالول دوارا گڑان نو دوارا خسیانو تکیدلی چے وطا وی دمونگ بعض خلق وی پا تکیدلی گڑ او یا غوی قربانی وی نرسی یو سڑوی وی اندامون کم نیدا ٹولا غلط خبر دا حضور پاک چی پا کم گڑانو قربانی کردی دا غٹ تکیدلی دا خ قربانی دا ولی دا ساروی سورو بی دا علی او دا سورو بی نو پا دی ساروی قربانی کولش بلکہ مستحب دا. بیا نبی علیہ السلام فرمائلی دی حدیث تے وی دا قربانے پروزو کے دا قربانے دا ساروی علالولو نا بہترین عمل بل نشتا اوی چی دا قربانے ساروی دے علال کو نوین لا پزمک نی پرتا چی اللہ تا رسید لی واللہ قبول کری نو بہترین عمل دی دا مارونو نو چه سوک مالدار دے او صاحب نصاب دے ماتا سو تا 13 جمعہ بیان کرے دے ادھے قربانی ہوگی دا زمانگ دا مسلمانانو یولوی شعار دے گورے بس دا طول دنیا کے قربانے اوشی دا سچے دے دا ابراہیم علیہ السلام طریقہ دا نو ابراہیم علیہ السلام داغت طریقہ وترکناہ علیہ فی الآخرین داغت طریقہ تر قیامت پور جم دے روانا دا او سمرا بہترین طریقہ را دلتا سچلو شی دلتا با قربانیو کے ذبح باو کے تا تم فیدہ و رسیدلا غریبانانو تم فیدہ و رسیدلا بچی بدیم غوخ اخری رشتہ داران بدیم غوخ اخری میلمانہ بدیم غوخ اخری او ثواب بدیم شی و رب العالمین بمرازیش دا یو طریقہ شو دا ابراہیم علیہ السلام اس اغا قربانی چی پیغمبر مبارک وطا دا ابراہیم علیہ السلام طریقہ ویلے دا اغا قربانی چی رسول اللہ مبارک لس کال مدینہ منورہ کے کڑی دا اغا قربانی چی حضور پاک فرمائی چاو نکل دما عیدگاہ تا دے نرازی دما منزدے تا دے نرازی سخت زورنا پی رسول اللہ مبارک ورکی اغا قربانی چی دیو نکللا برباد بشی دا پیغمبر پا سنت و عمل کوا دا پیغمبر پا طریقہ عمل کوا زخپویگم نا پیغمبر خپویگی ذکر مسلمانیم خودو پا دین کے خپل اقل نچلم دما اقل بسی او دا طولنا لوی خبر و سورہ دا قربانے حضرت ابراہیم علیہ السلام خپل بی بی حضرت حاجرہ راوستا او خپل بچے اسماعیل دے راوستا او دا بیت اللہ پا خواہ کے دے رکھ لگا دا اللہ پا حکم اللہ حضرت حاجرے او دا حضرت ساری دا دوار دا ابراہیم علیہ السلام بی بیانی دی جگل جوڑ شوی قصہ اگدادا و مختصراً اللہ پاک حکمو کہ ابراہیم علیہ السلام تا کہ دا بی بی دن بوزا دا بچے دن بوزا او دا بیت اللہ زی و توخو جبریل علیہ السلام نشاندہی کولا موجودہ چکم بیت اللہ دے دے راوستا
قصه اوږده ده چې د بل ټیم به راته څه ناسو ویم خو چې نن د قربانۍ کومه خبره راته کوم. ابراهیم علیه السلام به کله کله راته او د دې خپلې بیبي او د دې خپل بچي معلومات به یې غوښتل. په دشتو بیابان کې قسم په الله پرېښودی. ایمان دې ته ویل کېږي. ایمان دې ته وایي چې الله څه وایي زه به هغه کوم، عقل به نه چلو. الله وایي مونځ کوه بس کوم به. نو زما وروڼو ابراهیم علیه السلام دا نه وایي چې الله دا کوم خوا بچی بودم بس. نو ابراهیم علیه السلام خپله بیبي راوستله او خپل بچی یې راوستل تکې پرېښودل. ورو ورو لویږي لویږي لویږي. جرهم قبیله خدای راوسته او هغه ورسره آباد شو. کله به ابراهیم علیه السلام راته او د دې خپلې بیبي تپوس به یې کو او د دې خپل ماشوم تپوس به یې کو ته راته دا داسې لوی شومه دی دا خو دقه یو بچی دی او خدای پاک ولا 100 کالو کې دا بچی ورکړی دی تقریبا. بوډا سپینګیری دی یو بچی. هسې زما وروڼو چې سړی سپینګیری وي او یو بچی پیدا شي او الکی او خشته او د اسماعیل په شان هلک، الله اکبر، اب یې څونه خوښ او څونه به نیاز ویني او څونه به ورته ګراني. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. څوک 12 کاله یا دی کم و بیش خو د ګرځېدو شو د منډو تړلو شو 12 سال تقریبا د منډو تړلو شو. دې وخت کې ماشوم ډېر خوږي. بیا بوډا پلار ته خپل بچی ډېر خوږي او منډې تړلې ورسره وای. دا ډېر خوند کوي چې دا بچی او دا د ګوتې نه دي نیولې او تا سره منډې وي او پلار بوډا دی او داسې ماشوم بچی دی. قرآن کې الله دا نه وایي چې د 12 کالو شو. قرآن کې الله دا نه وایي چې دا تو شو د 9 شو د 10 شو نه، چې منډې ترړې پلار سره شروع کړې. دې وخت کې کیلاونه ده کیلاونه ګلدسته ده ګل دی منډې تېرو شروع کړې. نو د شپې ابراهیم علیه السلام خوب ولید او خوب کې ورته الله وایي چې دا بچی دی حلال کا. اوس به څه کېږي؟ د پیغمبر خوب واحد زمون خوب دا شرعي دلیل نه دی، مبشر دی. لیکن لازم نه ده چې خوب کې دې څه ولیدل هغسې دي، خو پیغمبر چې خوب وویني رښتونی بس هغې کې دویمه خبره نی. نو الله ورته وایي دا خوب زوی دی حلال نو دې څه چل کوي؟ بچي ځان ته کېناو انی ارا فی المنام انی اذبحک. بچې زه خوب وینم چې تا زه حلالوم. اوس به څه کوي؟ دوی ته هم پته ده چې زما پلار چې دی دا نبي دی پیغمبر دی او خوب یې وحی ده. دوی ته پته ده هوښیار بچی دی. دوی ورته څه وایي؟ مشوره ورسره کوي یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. بابا ستا خوب خو وحی ده، ته خو چې خوب اینې خو الله راته حکم کوي، امن غلط خوب نه. نو یا ابت افعل ما تؤمر چې کوم حکم درته کېږي په خوب کې عمل کوه. زما غاړه ستا چړې ته لاندې او د الله د حکم تابعداري حلال کوه. دې ته زوی وایي. دا نه وایي چې بابا خوب کې دې غلطي نه پیغمبر دی ورته پته ده چې زما پلار پیغمبر دی خوب یې وحی ده. دا ورته نه وایي وره دا خو ویلی شي که نه، دا خو نشي ویلی چې خوب به دې غلط لیدلی ځکه پیغمبر دی. خو دا خو ویلی شي که نه چې بابا الله ته سوال وکړه ډېر ګران کار دی چې خدای پاک دا حکم منسوخ کړي. ولې؟ حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کله په معراج کې 50 منځونه فرض شو ډېر زیات خوشحاله و ځکه عظیمه تحفه ورته میلاو شوه. نو چې واپس راته نو حضرت موسی علیه السلام ته تپوس وکړو څه یې درکړل الله پاک؟ 50 منځونه. یو امت ته طاقت نشي لرلی. زما په امت 2 منځونه ونشو کولی، ستا امت به 50 څنګه وکړي؟ ارجع الی ربک فسله التخفیف. الله ته واپس شه او ورته ووایه چې الله زما په امت اسانتیا راولي. نو زر فوراً حضور پاک لاړ وی یا الله زما په امت اسانتیا راوله. 50 نشي کولی. وی ښځه 15 کم شو 45 شو. بیا راغی بیا ورته موسی علیه السلام وی څونه شو؟ وی 15 کم شو. وی اوس هم ډېر دی. وی شابه. او حضور پاک به هغلته غږ نه کو، الله سره ملاقات و. هغه وخت کې خو د پیغمبر شان بل شان دی و، د الله تحفه وه. هغه وخت کې خو چې زر یې ورته وی نو به خوشحاله وي چې بلکل. وروستو راځي نو موسی علیه السلام پوهیږي نو بیا لاړ نو الله ډېر دی دا کم کا نو 40 شو. نو 15 کمېدل څوله خبره راله
نو چې څنګه حضور پاک د خپل امت د خاطره د موسی علیه السلام په مشوره د الله نه سوال کوي چې الله دا منځونه کم کا، نو اسماعیل علیه السلام بابا ته نشي ویلی چې بابا الله نه سوال وکړه چې دا حکم بدل کی، دا حکم بدل کی. خیر دی مری مه پرې کوه، لاس دې پرېږي ستا الله په نوم، خیر دی خپه دې پرېږي د الله په نوم، خیر دی ګوته به پرېږدو د الله په نوم، یا دا چې ګډ بالال کو الله ته وایه چې دا حکم بدل کی. دا سوال جایز دی، منع نه دی. ما دله مثال درکړه. لیکن ابراهیم علیه السلام د الله محبت کې بچی ته وی بچی سو کم، او بچی د الله په مینه کې دویمه خبره نه کوي او سو یې ورته یا ابت افعل ما تؤمر، بابا کوه چې ساډر درته ملاوي. دې ته ایمان یا ابت افعل کوه ما تؤمر چې څه حکم درته کېږي. دا خو ډېر ګران کار دی، تا به څنګه لالم چغې ستجدني ان شاء الله من الصابرین. که د خدای خوښی نو بابا ما به د صابرینو نه ومونې، زه به ډېر صبر کوم، په خپل وس به زه چغه هم نه وم، او تر څو چې زه په خپل ځان پوهېږم نو لاس وقفې به هم نه لګوم. زمونږ طالبان دلته سوال کوي چې د پلار د دوی سره مشوره ولې کولی، که دوی ورته وایي چې نه بیا به څه یو څو وجې دي. طالبانو هغه ګرانې نه ویم، هغه اسانه درته ویم. پلار ته پته وه چې زما زوی دا خبره نه شي کولی، پلار ته خپل بچې معلومي. مشوره کې دا ښکاره کولو چې که بې مشورې وکړم نو خلک وایي په زور اعلان کړه، سبا به خلک وایي په زور اعلان کړی دی. مشوره کې دا فایده ده چې څنګه ابراهیم علیه السلام د خدای حکم ته سر تسلیم خم دی او تابعدار دی، دقه رنګ اسماعیل علیه السلام هم د خدای حکم ته تابعدار دی. مشوره کې دا مقصد. او یا دا بعضې علما دا هم لیکي چې ورېږه پته ولګي چې زړی دی که نه دی، نو که زړی وي د حلالولو جدا طریقه ده، او که زړی نه نو بیا به د حلالولو بله طریقه ګورو چې ته خوب کې به یې رانیسو، چې ته به بانه به یې بوځو. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرین. او چې کم وخت کې روان دی وی د کور نه وځي نو مور ته هم غږ نه کوي، اراده کنه بچی زو قربانی کو علم وتعالی وای ډیره خدا. نو چاړم واغښتا او رسم واغښتا، امر ته بابا می قربانی کوي منګه زو. نو مورم په دې سوچ خو نه را، هغه خو په دې نه ده چې ګیندما زوی بالا لای لال روان شو. نو په لاره کې دا مینا چې دا اوس هم هلته کې درې جمرات دي، خلک ورته شیطانان وایي. نو شیطان ورته راغی ورته ودرېد. نو چې ودرېد ابراهیم علیه السلام ته ورته وایي څه کوې؟ وایي داسې ځو. وایي ما اورېدلي دي چې دا زوی لالی دا څه کوې؟ په بوډاوالي خدای درکړی دی. دویم څوک لالی د ښکلي وجود ته او سترګو د مخ ته وګوره. بس ابراهیم علیه السلام خو پوه شو که هغه یو اووه کاڼي واغېشتل او شیطان یې پرې وویشت. دا شیطان بیا راغی اسماعیل علیه السلام له وی خبرې پلار د کم خوا بوځي؟ وی قرباني کو. وی قرباني نه تا لالی. وی د ابراهیم علیه السلام غوندې پلار او د اسماعیل په شان بچې داسې بچه ته پلاري چې خپل زوی به حلال کړي، او بیا ابراهیم غوندې پلار او ما غوندې بچې ما به حلال کړي. نو شیطان ورته وایي هغه وایي پلار دی چې ما ته الله ویلي وي ځکه دی حلال دی. وی ښه چې الله ویلي دي حلال مې دي کې زر وکشه خدای دې بې خباس. نو د بیا خبرې کولې نو یو اووه کاڼي واغېستل غوزار یې پیچو په دا ځمکه شیطان ننوت. نو شیطان خو کار دروانه وي، د هغه کوشش خدا دی چې د الله او د بنده په منځ کې بعد او لرېوالی پیدا کړي. نو بیا راغی ورپسې ابراهیم علیه السلام له ویې ګورې زه دې خیر خویمه او مهرباني وکړه، د خدای دا مطلب نه دی چې ته زوی حلالې، د هغه دا مطلب د هغه دا مطلب، او لږ مهرباني وکړه الله نه سوال وکړه دا بچي ولې حلالې زما در باندې زړه خفه کېږي. ابراهیم علیه السلام خو پوه شو چې شیطان دی، بیا پې وغوځارو دا شیطان په ځمکه ورننوت. هغه ادا الله ته خوښه شوې ده. نو چې څوک حج وکړي نو دغه درې کاڼي دغه شیطان په دی باندې اوس غټ غټ کاڼي ولاړ دي. مخکې سلي داسې اوږده، اوس سعودي حکومت دیوالونه جوړ کړي دي. نو خلک ځي او هغه سلي اولي او د ابراهیم علیه السلام یاد پې تازه کوي.
وترکنا علیه فی الاخرین. ابراہیم علیہ السلام یاد تازه کوي چې اور چې اولی څنګه نو خلکو ته پته ولګي دا ولي ولم دا دیوال دا سلی ولی ولم دی کې څه چل دی نو خلکو ته پته ولګي اجانو صاحبانو ته چې دا دلته ابراهیم علیه السلام شیطانان ویشتې دي. ابراهیم علیه السلام شیطانان ویشتې دي. ولی ویشتلی دي؟ نو د ابراهیم علیه السلام چې څومره طریقه ده نو هغه ټوله خلکو ته را مخکې شي چې دا خو هغه ویشتلی دي. چې چا ونه ویشتل حج ناقص دی نیمګړی دی. ټول خلک ځي خلک وایي دا شیطان دی او د شیطان علم. بعضې خلک وي داسې څوک کیړی راوباسي ښځې او غرض ولې چا ځان سره غټ غټ کاڼي اوس حکومت نه پرېږدي پخوا به خلکو ځان سره په جیبونو کې غټ غټ کاڼي راوړي او غرضار به پرې جوړ کړو شیطان علم. دا شیطان نه دی دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده چې حج د دې نو ځان به پوه کړي نو په هغه طریقه به عمل کوي. نو چې بیا مینا ته ور مخکې که نو بیا ورسره مشوره کوي. او مشوره هم دقه ده چې ما درته ووې بچې څوک یم یا وتفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرین. بابا کوه چې څه اړر درته کېږي زه به هغې خلکو نه شمار یم چې ښه زبردست صابرین یې صبر به. نو اسماعیل علیه الالول ډېر ګران کار دی د بچې نه. قسم دی په کور کې چې څوک چرګوټي لوي شي هغه چرګوټي له لاس نه ورځي. په خپل کور کې چې کوم څاروي بنده وساتي نو چې لالۍ نو قصاب ته وایي راشه لالې که دې مخ بل طرف ته واړئ ولې دا هم په خپل کې ساتلی دی. نو بیا د اسماعیل علیه السلام غوندې بچې چې کوم وخت کې بیا الالۍ نو اسماعیل علیه السلام ورته وایي وی بابا دا رسۍ د څه له راوړې ده؟ وی بچې دا به تا له لاس پې وتړم نو الالول به آسان شي. وی نه بابا ما له به لاس او خپې نه تړې د اسمان فرشتې به وایي چې دا په زور یې تړلی دی او په زور تې څه وباسي. زه خو په رضا درته سملم خو د اسمان فرشتې به وایي چې نه په زور یې را سملولی دی لاس پې وله تړلی دي او الالۍ به نو ما له به لاس پې به نه تړې چې زما لاس پې کوله وي بابا چاړه به ښه تېره کړې. بچې هسې نه چې ته لاس پې وړقې ما نه کار خراب نشي. بابا وی داسې کار وکړه چاړه ښه مضبوطه تېره کړه او بس چاړه له ښه مضبوط زور ورکړه او کلس ورکړه تر څو چې زه پوهېږم بس زه به لال شوی یم بیا دې لاسونه خپېړه کوم. وی ډېره ښه ده نو چاړه یې ورته تېره کړه. نو چې چاړه یې ورته څنګه تېره کړو ابراهیم علیه السلام زور ورکوي چاړه کار دی وخت نه کوي. نو اسماعیل علیه السلام ورته وایي بابا لږ صبر وکړه زما خو وی چې ما مه تړه خو نه وتړه هسې نه پلار او ستا غوندې د مینې پلار لاس دې کار نه کوي ما ته پته ولګېدلی ما خو په زور به کلس ورکې خو لاس دې کار نه کوي لاس دې بابا لچي. نو هسې نه چې معمولي غوندې خرپ زما دې مری له راشي او پوره لال نشم او د ټوپونه شروع کړم د الله حکم به برباد شي. نو لاسونه خپې راله وتړه او بیا ورته څه وایي وایي داسې وکړه بابا چې مخ راله لاندې کا او سټ مې ځان طرف ته کا او لاندې نه مې لال کا. وایي زما سترګو سره چې ستا سترګې مخامخ کېږي نو دا ستا لاس ځکه رپي لاس دې ځکه رپي چې زما په مخ ستا سترګې لګي او زما په سترګو کې ستا سترګې مخامخ کېږي نو په دې وجه ستا لاس رپي بابا. او بابا یو چل به بله مو دا کمیس رانه مخکې وباسه رستو مه وباسه رستو که ته وباسې دا به شلېدلې وباسې روغ به نه مخکې نه وباسه. نو چې دا کمیس ما نه وباسې او زه که لالال شمه نو زما دا کمیس په دې وینو کې لږ غوندې غوپه که او زما مور له یوسي او د ټولو نه مخکې به زما مور باندې زما سلام ووایي حضرت هاجرې به دقه یو بچی څو نړۍ ورسره ستړې شوې. اسانه خبره نه ده په مکه مکرمه کې په دشت و بیامان کې ماشوم لوی کړی نه ډوډۍ وه نه اوبه وې اوبه خلاصې شوې دي
خوراک هم ختم شوی دی او دا مور ورته تړتیږي او صفا غونډ او د مروه په غونډۍ کې منډې ترړې وای خوراک پسې منډې ترړې وای هغه ماشوم اسماعیل چې په غېږ کې په دشت و بیابان کې لوی کړی دی نو مور باندې به څه تېرېږي نو بابا زما دا کمیس په زما مور نه یوسې او زما سلام به ورته ووایي اسماعیل په تا سلام ویلی دی او په خپله رضا باندې د الله حکم ته غاړه شوې دی او په خپله رضا باندې ما لال کړی دی هم خوشحاله او زه هم خوشحاله او نښه دا ده چې کمیس مې دله روغ راوړی دی که په زور حلال شوی وي نو کمیس به خامخا شلېدلی روغ کمیس مې دله دا دی راوړی او بیا به ورته ووایې زما مور ته چې مورې که اسماعیل د یادېږي که نه نو دا کمیس دی د اسماعیل او په هغې د اسماعیل وینه پرته ده دا راله او دا بویاوه نو د اسماعیل ارمان رجوه الله اکبر ډېر ګران کار دی زما مونږ ګډ نه شو حلالولی مونږ وی نه شو حلالولی په کور کې په پنځو شپږو کسانو قرباني واجبي یو حلال یو پلار حلال ښه مالداري وسې کېږي او چې ته ګوټ څاروي وګوري او بېکاره څاروي وګوري په هغې باندې شاړه راکاږي او خپله غاړه پرې خلاصه کړي دې ته ایمان وایي اسماعیل علیه السلام چاړه راواغېشته او بیا تېره کړله او راکاږي چاړه کار نه کوي زور هم ورکوي بیا چاړه کار نه کوي اخره کې چاړه اوچته کړه او د ځمکې لی راوبروله چاړه ورته وایي چې زه د رب جلیل ومنم خلیله که ستا ومنم خلیل ومنم که د جلیل ومنم د الله ومنم او دې وخت کې حضرت جبریل علیه السلام د جنت نه ګډ را په مخه کړی دی هغه ګډ چې حابیل قرباني کړی د آدم علیه السلام زوی او په جنت کې لوېده هغه را په مخه کو او د هغه ځای نه حضرت جبریل علیه السلام آواز کوي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر د الله نه لوی ذات بل نشته دومره لوی ذات دی چې ابراهیم هم د چاړې لاندې زوی وغورځاو او زویم خپله مرۍ د الله پاک په حکم د چاړې لاندې وغورځاو او د الله نه لوی ذات بل نشته دی الله چې څه فیصله کوي موږ به منو نو حضرت اسماعیل علیه السلام پوه شو چې څه مسله بدله شوه نو هغه څه وایي لا اله الا الله والله اکبر نو ابراهیم علیه السلام هم پوه شو چې بچې بچ شو نو هغه وایي الله اکبر ولله الحمد الله له ثنا ده ګډې راوړو ګډې حلال کې اسماعیل علیه السلام خدای پاک بچ کړه نو په قربانۍ کې دا سوچ هم پروت دی زما وروڼو چې دا ګډ زالالوم دا غوی زالالوم دا د ابراهیم علیه السلام د بچي د قربانۍ په ځای دا فلسفه نقدې پیسې چې ورکې خو دا فلسفه پکې نشته دا فلسفه ده چې تا ته به د ابراهیم علیه السلام د خپل بچي د قربانۍ یاد را مخکې شي او ته به م وایې چې الله که ما ته هم اډر شوی وی زما د بچي د قربانۍ الله ما به هم په هغې عمل کوم او بچی به دې م وایي چې که د ما متعلق د حلالولو حکم زما د پلار ته شوی وی ما به هم د اسماعیل علیه السلام یاد تازه کوم نو څومره په اربونو په کروړونو څاروي حلالېږي نو د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کېږي ګډ حلال شو د ګډ غوښې د مکې فقراو او مسکینانو وخوړلې ګډ او مور له ملغ غوښې راوړې او دوی په خپله هم وخوړلې نو دا د ابراهیم علیه السلام طریقه شوه ما هذه الاضاحی یا رسول الله دا الله رسول څه شی دی سنت ابیکم ابراهیم دا د ستاسو د نیکه د ابراهیم علیه السلام طریقه ده مونږ له پکې څه دي د هر ویښته په عوض کې یو نیکي او د هر ګډ د وړۍ په عوض کې یوه نیکي به تاسو ته میلاویږي